د محرومو تند د شونډو ودانی تختوي د محرومو تند د شونډو ودانی تختوي ازغن حالات د ژوند د مخ ناننګي تختوي مونږ او د بچي د هغو په اسره پریښي دي څوک چې د ویښې مور د غېږې نه بچي تختوي د پښتني کلتور د جرړو د وجود دشمنان څوک لوپټو ته لار کې ناست دي څوک پټکي تختوي سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ زه یم ستاسو ملګري ادریس جمال په خپل چینل کې ټولو ګرانو مینهوالو ته هرکلی وایم امید در به کوم چې روغ جوړ خوشحاله او زما غوندې به د ستړي ژوند نه مزې اخلئ ګرانو مینهوالو نن موږ سره په پروګرام کې زمونږ مشر زمونږ خوږژبې شاعر ډېر ښکلي لیک کوي زړه پورې شعر لیکي د تعارف محتاجه نه دی چې د خیبر پښتونخوا د مردان ریډیو 92.6 92.6 نه دوه پروګرامونه چلوي د یو نوم ګلبڼ دی او د بل چې کوم دی چم ګاونډ چې د اتوار پر ورځ د 4 نه تر 6 پورې او ګلبڼ پروګرام چې کوم دی د شورو په ورځ د 8 نه تر 10 پورې تاسو به هم غږ اورېدلي ډېر ښکلی اواز او ډېر ښکلی انداز سره پروګرام چلوي راځئ ګرانو مینهوالو چې د خپل استاد محترم مهر اندیش صاحب نه یو څو خوندورې خبرې غزلونه او د خپل ژوند او د فن باره کې یو څو خبرې وورو السلام علیکم وعلیکم سلام ګرانه ډېره مننه اول خو ستاسو د چینل یو جهان مننه بیا زموږ چې چاته سترګې دي د دې کام ظلمو ته او ستاسو په شان دغسې بچي نور هم غواړو چې الله پاک په دې سیمه باندې سیوا کړي چې څوک د خپلې مورنۍ ژبې خدمت د زړه په وینو کوي ځکه چې زموږ دا ژبه په شته بچو کې یتیمه ده بې اسرې ده چې د کروڑونو پښتنو ژبه ده خو نه د سرکار په کور کې شته ده نه په عدالت کې شته ده په هیڅ ځای کې شته نه ده بلکې زما پښتانه چې کوم دي نو هغې هم چې کوم دی د خپلې ژبې سره مینه نه کوي او که مونږ وګورو چې زموږ پښتانه هم بازار ته ځي او هغې تا ته کور کې سودا یاده کړي نو چې ته ځان ته ته وي غوړي راوړه نو ته ځان ته په کاغذ ولیکي ګي چې هغې درته وي غوښه راوړه نو ته به ځان ته ولیکې ګوشت زموږ ژبه چې کومه ده په خپل اول مونږ نه ده تسلیم کړې منلې الله پاک دې وکړي چې ستاسو په شان نور هم داسې ځوانان را پیدا شي او داسې زلمي راشي او د دې خپلې مورنۍ ژبې خدمت د زړه په وینو باندې وپالي یو جهان مننه ستاسو پوښتنه وه چې د خپل ژوند باره کې څه خبرې اترې وکړو نو ژوند چې کوم دی نو هغه د عبدالرحیم روغاني صاحب یو شعر دی چې د سکنډۍ ستنې ټک ټک وړوکي سیز مه ګڼه د سکنډۍ ستنې ټک ټک وړوکي سیز مه ګڼه د ژوند په اونه د تبرونو ګزارونه دي دا ډېر ښکلی زبردست نو ژوند چې کوم دی نو دا سکنډونه چې تېرېږي نو دا هم زموږ په د ژوند چې کومه اونه د په هغې ګزارونه دي ژوند دی روان دی او بیا د دنیا مثال چې کوم دی نو د یو سټیج ډرامې دی هر سړی راځي سټیج ته راخیږي خپل کردار لوبوي او هغه کوزیږي او بل کس راغي او هغه خپل کردار لوبوي زموږ شاعرانو ادیبانو اتلانو هغې خپل ژوند چې کوم دی هغې تیر کړی دی او دا د هغه مشرانو برکت دی چې نن د مهر اندیش غونته یو کس هم شعر ویلی شي د خپلې مورنۍ ژبې دپاره دوه درې خبرې کولی شي نو دا د هغه اتلانو مشرانو چې کوم د هغې برکات دي چې هغه تر دې دمه را رسېدلي دي او موږ هم ګورو چې په دې پښتو په تله کې د خیر کاڼي څومره ورچولی شو زه به اول دا خبره وکړم چې د تعلیم ما چې کړی دی په کم لیب دغه سکول چې کوم دی پرایمري شوګر میل مردان په دې کې ما سبق ویلی دی او دا داسې اداره وه چې په دې کې به تر 10 جماعته پورې هلکان او جینکۍ مونږ یو ځای په یو کلاس کې به وو هغه وخت کې د پښتو سره زموږ مینه په دې وه چې زما تره خدای بخلی محمد اقبال یو ډېر نوموړی شاعر ادیب ډرامه نګار افسانه نګار تکل نګار هغې ژوند مونږ ته مخې ته پروت او مونږ هم دا کوشش کو چې یاره په سکول کې چې به دی مونږ به د ځان سره به هم کله دلسوز لیکو کله به هم غمګین لیکو کله به مرمانی لیکو په دې پوه نو چې دا څه څیز دی خو چې زه اووم ته را رسېدم نو ما سکول کې یو ټیم و زمونږ د هاکۍ زه تاسو د دې وضاحت هم وکړم چې په هاکۍ په ټیم کې زه د پاکستان جونیر ټیم سره لوبېدلی یم ماشاءالله د مردان کې د ټولو نه تیزترین لیفټ آوټ چې کوم هغه مهر اندیش شو دغه سکول کې چې مونږ کوم ټیم جوړ کړه د هاکۍ نو مونږ به ملګري نو ما
د اندیش شمس القمر صاحب خدای پاک ته وبخي امين د هغې نوم به ما د خپل تره محمد اقبال نه اورېده نو ما به د خپل نوم سره مهر اندیش لیکه نو هغه وخت نه چې کوم دی چې ما هغه ټیم جوړ کړو اندیش 11 او هغه سکول کې چې کوم دی مونږ ټورنمنټ هم وګټلو نو هغه وخت نه چې کوم دی زه د سکول په وخت کې شاعري ما لا نه کوله په وم کې ومه چې زه په اندیش باندې مشهور شوی وم بیا چې زه زموږ یو مس وه بهجت قمر هغه که ویوسی او الله دې وله ژوند ورکړي او که وفات شوي الله پاک دې وبخي هغې به هم شاعري کوله خو هغې دا وی چې یاره دا مهر اندیش چې کوم دی ده نه به شاعر جوړېږي او اکه چې زه نهم ته شوم نو ما په نهم کې ړومبې غزل ولیکه او په یو رساله کې انعام رساله وه چې هغې کې چاپ شو دا د 1988 خبره ده حاجي 1988 او هغه چې هغه راغله نو هغې نورو میسانو ته وي چې تاسو ته ما نه وي چې دا به شاعر کېږي نو هغه وخت کې چې کوم دی نو ما د شاعرۍ آغاز کړو خو ما به اول داسې وخت هم داسې و چې که یو نیم شعر به مې خپل هم ولیکه نو د نورو په شعرونو باندې مې هم اکثر خپل نوم راوسته چې لکه د چا غزل به مې خوښ شو ډاکټر اسرار هلته کې به ډاکټر اسرار نوم نو بس مونږ ته خو دا پته نه وم چې د هغه نوم دې ورکړه هلته کې خپل نوم ولیکه نو هغه وخت سره چې کوم دی ښکلې شاعري دا به م خوښوله بیا د هغې نه را په دې خوا په ما څنګه لسم پاس کړ نو زما والد صاحب سټوډنټ و هغه وفات شو هغې کې د کور د مشر په حیث باندې چې زه کور کې مشر وم نو ما بیا سکول مخکې نه شو ویلی خو د هغې باوجود هم چې کله دیاړي کړې کله مزدوري کړې یره هر مزدوري م کړې خو د هغې سره سره مې په ذاتي توګه باندې چې کوم دی لکه پرایویټ چې ورته تاسو یې ما د 12 امتحان ورکړه هغه وخت دا فرست ایئر او سیکنډ ایئر چې کوم دی دا به یو ځای نو ما د 12 امتحان ورکړه او هغې کې زه کامیاب شوم د نور تعلیم دپاره ما سره دا وخت نو چې ما تعلیم کړی ځکه چې زموږ په سر باندې د پلار د شفقت لاس نه پروت نو که خپل خپلوان ډېر هم شي او هر څومره تاثري خو لکه هغوی په خپلو خولو کې ډوبي بیا په 1995 کې زه د پولیس په ډپارټمنټ کې نوکر شوم ټریننګ مې وکړو د هغې ټریننګ دوران کې چې کوم دی چې ما څنګه ټریننګ وکړو رالمه نو بیا مې واده وکړو د هغې نه پس دلته اوس مې 4 بچي دي 2 لوڼه دي 2 زامن دي ماشاءالله او بچي مې تعلیمونه کوي خو د سرکاري سکول کې کوي په دې وجه چې لکه دې کې د پښتو ټکي هغې زده کوي او زه په خپل ځانیم لکه دغه کوشش کوم چې د سکول ته راشم او سارې زه ډیوټي هله ځم زما ډیوټي اوس د سپینو جامو ډیوټي د سپیشل برانچ کې یم چې راشم دلته د سکول کې د ماشومانو سره پیریډ والم دې ته پښتو ښیم په هغې کې د دې سکول استادان هم ماته ولاړي هغې هم رانه پښتو زده کوي زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ استادان له هم پښتو رسم الخط یا پښتو لیکل نه ورځي نو هغې هم رانه زده کوي او د دې لیبر کالونی چې کوم سکول دی د دې ماشوم نه که تا د املا تپوس وکړو د پښتو باره کې د ته هر څه تپوس وکړو نو انشاءالله چې هغه به هغه هغه ورځي انشاءالله مهر صاحب دا ستاسو د ژوند خبره شوه ستاسو د فن د دې نه مخکې ګرانو مینوالو ته ما ووایي چې تاسو په ریډیو کې هم کار کوئ او ډېر د پښتونخوا چې څومره شازلمي دي او څومره خلک دي څومره پښتانه دي ستاسو اواز ستاسو پروګرام ډېر په مینه باندې اوري ډېر فین دي ستاسو لکه ستاسو پروګرام خوښوي نو هغوی ته د خپل فن باره کې چې کوم دی هم یو څو خبرې کوي د هغې نه بعد بیا تاسو موږ ته یو څو کلامونه ووایي زما خپل ځاني چې د ریډیو پروګرام دی نو زما 10 کال وشي چې زه په دې ریډیو باندې پروګرام کوم هغه ما د خپلې محکمې نه باقاعده اجازت راغوښتې دی دغه کې ما مختلف پروګرامونه وکړو ټپه یا قربان چمګاونډ کتب نما زرکاڼي د کوم دی روجه کې چې بیا نو بیا پکې اسلامي پروګرامونه کوو چې استادانو ته راغواړو د هغې نه علاوه داسې کمې کامي ورځې چې کوم دي د هغې په حوالې سره خصوصي پروګرامونه نو دغه پروګرامونه چې کوم دی دا روان دي او د هغې نه علاوه زما خپل ځاني چې د شاعرۍ کله شروع کوله په 1994 کې زما د ادبي دوستانو مرکه مردان ته رالمه چې هغه وخت کې ما زده کړه کوله او اوس شکر الحمدلله چې په 4م ځل باندې زه د ادبي دوستانو مرکه مردان چیرمین یم د دغې ټولي برکت دی چې زه لومبي کتاب ما چاپ کړ
شعر تصویر د جانان د شاعرۍ. دغه پسې دویم کتاب زما راغی د افسانو مجموعه اولس او پولس. دغه پسې ما سوچو چې موږ سره په ادب کې د څه کمی دی، نو ما ورپسې بل کتاب چاپ کو د خاکو د اکایې پشا. دا خاکی دی. بیا چې ما سره کومه شاعري جمع شوې وه نو د هغې نه مې بل کتاب چاپ کو دا جذبې د محبت دي. هغې نه پس چې ما کوم دغه وه تکل، چې ما وی چې تکل موږ سره ډېر کم دی او خلک یې خوښوي، نو زما د تکلونو مجموعه راغله تکلزار. تکلزار نه پس بیا ما دا کوشش وکړو چې خپل کتابونه خو هر څوک چاپ کوي. پکار دا دی چې موږ د هغه مشرانو چې هغې بېوسه وه او د هغې څه وس نشته، نو ما د خدای بخلي عبدالواحد کلندر چې هغه ژوندی و 2-3 کاله وشو، نو ما د هغې کتاب چې څونه ځای په ځای هغه سره موجود څه هم نه، د رسالو نه، کتابونو نه، اخبارونو نه، د هغې هغه شاعري را جمع کړه او د هغې کتاب ما چاپ کړه د انکار په نوم باندې. انکار په نوم چې هغه هم ډېرو خلکو ته ورسېده. اوس د هغې بیا وفات شو، کال یې وشو. د هغې د نثر کلیات زه چاپ کوم او هغه ما را جمع کړي دي 450 صفحې دي. 450 او چې د هغې خاکې افسانې مضامین چې دا زه چاپ کړم نو هغه ما کمپوز کړي دي، کمپوز پراته دي، خو په هغې باندې چې کومه پیسه لګي نو زما جیب ما له د هغې اجازت نه راکوي. د هغې کوشش هم کوم چې په څه طریقه باندې دغه کتاب هم چاپ شي. بیا مې د هغې نه پس د ادبي دوستانو مرکه مردان د دې تذکره چاپ کړه. نو تقریبا په دغه حساب باندې وګورئ نو دغه زما 8م کتاب و. او بیا د کوم مرکه چې کومه ده د ادبي دوستانو مرکه چې د هغې کې مونږ زده کړه کوو، په هغې کې مونږ سره د ډاکټر زبیر اسرت غوندې، د فیض الوهاب فیض غوندې، د اکبرودي غوندې، د ساحل یوسفزي غوندې، د نور رحمان سحر غوندې، د سلیمان کامل غوندې، د نور جلال باچا غوندې، د دلباز ثاني غوندې، د صدیق اکبر رضا غوندې لوی لوی استادان مونږ سره دي. نوې زلمي راځي او زمونږ تقریبا 28 کاله وشو او چې مونږ دا پر ادبي اجلاسونه کوو هر جمعه. صرف په دې کې که چوټي راځي نو هغه د روژې د میاشتې چوټي وي. نو دغه زمونږ د ژوند دغه دی. او بیا د نورو ټولنو سره هغې سره خپل رابطه ساتل او دا کوشش کوو چې دا پښتو ژبې دپاره مونږ کاري پیدا کړو. مونږ شاعران دیبان ډېر پیدا کړه خو مونږ کاري پیدا نه کړه. اوس کاري به په څنګه پیدا کېږي دغه غټه خبره ده چې یو سوال دا دی چې کاري به مونږ څنګه پیدا کوو. کتابونه خو زه لیکم، چا لیکم. اوس که دغه زمونږ د ژبې دپاره د زلمو داسې یو منډه شروع کړه، مونږ ورسره یو چې هغه د خپله ژبه چې کومه ده د دا په سکولونو کې، په کچرو کې، عدالتونو کې، په هر ځای کې د دې ژبې د شته کېدو هڅې وکړي نو زمونږ کاري به په خپله را پیدا شي او انشاءالله چې مونږ به دغې مرام ته ورسو. انشاءالله مهر صاحب ډېرې خوندوره خبرې مو کې. انشاءالله زموږ د نوې کول چې کوم دی دی به قدم کېږدي او تاسو به سره اوږه په اوږه روان یې، دی به خپلې هلې ځلې کوي چې د پښتو ادب او د پښتو ژبه چې کوم دی دا مخ په وړاندې باندې بوځي. ګران مینوال چې کوم دی ستاسو د کلامونو په انتظار دي. دی د چې کوم دی یو څو خوندور کلامونه ووایي چې خوند او مزې دې واخلي. زه د کلام ویم تاسو ته غزل دی چې ارشاد جی دا دی چې ارمان می پاڼې پاڼې سور ګلاب دوړو کې پروت دی. ارمان می پاڼې پاڼې سور ګلاب دوړو کې پروت دی، په هزار په شوکیزونو کې یو کتاب دوړو کې پروت دی. ډېر ښکلی زبردست. او د سر او د اوږو نه لوپټه چې سیلې یوړه، د سر او د اوږو نه لوپټه چې سیلې یوړه، حیا لاړه نیلام شوله نقاب دوړو کې پروت دی. ډېر ښکلی زبردست شعر بیا ووایي. د سر او د اوږو نه لوپټه چې سیلې یوړه، حیا لاړه نیلام شوله نقاب دوړو کې پروت دی. او د وخت د درخو زړه کې مینه کم د چې ټوکېږي، د وخت د درخو زړه کې مینه کم د چې ټوکېږي، ادم نه را پرېوتې د رباب دوړو کې پروت دی. ډېر ښکلی زبردست. او تر هغې به دا خلک پرمختګ پسې ړانده شي، تر هغې به دا خلک پرمختګ پسې ړانده شي تر څو چې د دې کام داسې نصاب دوړو کې پروت دی. ډېر ښکلی زبردست. او وسلې صفا کومه چېرته زنګ رانه وانخلي، وسلې صفا کومه چېرته زنګ رانه وانخلي، قلم مو زنګ خوړلی د خراب دوړو کې پروت دی. ډېر ښکلی زبردست. بیا ووایي دا شعر. وسلې صفا کومه چېرته زنګ رانه وانخلي، قلم مو زنګ خوړلی د خراب دوړو کې پروت دی. او مهره د سرکار نه به ګیله د څه وکړو، مهره د سرکار نه به ګیله د څه وکړو، زمونږ د ژوندانه خو هر یو باب دوړو کې پروت دی. ارمان مې پاڼې پاڼې سور ګلاب دوړو کې پروت دی، په هزار په شوکیزونو کې کتاب دوړو کې پروت دی. ډېر ښکلی زبردست، ډېر زبردست غزل مو وې. زما پیدات قبول کړئ. مننه جی، مننه.
وړوکي غونته نظم به در سره شیر کړم که خوښوي. ارشاد جی. دا دی چې انسانیت ما وی په لوړ انسانیت باندې لیکل کومه، ما وی په لوړ انسانیت باندې لیکل کومه، لا مې یو ټکې په کاغذ باندې لیکلی نه و چې مې له کوره بهر شور شو هنګامه جوړه شوه. زه زر کوڅې ته را بهر شوم چې څه کیسه ده، ګورم څه چې یو دوه کسه خپلو کې په جنګ اخته دي. د دې جنګ څه خو په یو بل پسې سم غپېدل، د دې جنګ څه خو په یو بل پسې سم غپېدل، خو یو ناڅاپه مې نظر د بلې سیوري ته لړ، ګورم څه چې یو څو سپیخه په کلا روده دي. ډېر ښکلی. ګورم څه چې یو څو سپیخه په کلا روده دي، خو د انسان په شور راویښ شو چېرته بل پله تلل. په دغه سپو کې یو سپي شا شاته کتل روانو، لکه چې ماته یې وې زمونږ نه مه یېرېږه، خو د دې ځای نه شا بخپي وباسه، دا انسانان دې چېرته مات نه کړي. ډېر ښکلی، زبردست، ډېر زبردست، ډېر ښکلی نظم. مهر صاحب یو بل کلام به موږ ته ووایي چې ګران مینوال ته خوند او مزې واخلي. ښه جي. دا دی چې اوښکې د زغم که په لیمو کې مې ایسارې نه وې، اوښکې د زغم که په لیمو کې مې ایسارې نه وې، زما د یو غزل مصرې به وزندارې نه وې. ډېر ښکلی. او پښتو به ولې بې اسرې وه او یتیمه به وه، پښتو به ولې بې اسرې وه او یتیمه به وه، د کام بچي کې د ژبې نه بېلارې نه وې. ډېر ښکلی. او په تنهایۍ کې مې ستا یاد ځکه راغاړه ایسته، په تنهایۍ کې مې ستا یاد ځکه راغاړه ایسته، د ژوندانه د تېرېدو مې نورې چارې نه وې. ډېر ښکلی، زبردست. او پردي وطن کې که بچي د سرو په تخت کېناستل، پردي وطن کې که بچي د سرو په تخت کېناستل، خو جدایۍ ته پښتنې میندې تیارې نه وې. ډېر ښکلی، زبردست. پردي وطن کې که بچي د سرو په تخت کېناستل، خو جدایۍ ته پښتنې میندې تیارې نه وې. او په ښایستونو کې به روک مسافر نه راتلل بیا، په ښایستونو کې به روک مسافر نه راتلل بیا، جونه د دې سپېره وطن که وفادارې نه وې. ډېر ښکلی، زبردست. ښایستونو کې به روک مسافر نه راتلل بیا، جونه د دې سپېره وطن که وفادارې نه وې. او که پښتنې جذبې دې زړه کې اوده کړې نه وې، که پښتنې جذبې دې زړه کې اوده کړې نه وې، نو د دې وخت سترګې به اوس داسې خونخوارې نه وې. او مهره زړه باندې لاس کېده، مهره زړه باندې لاس کېده او دا ووایه، مهره زړه باندې لاس کېده او دا ووایه، تیرې لمحې د محبت څه خوشګوارې نه وې. ډېر ښکلی، زبردست. اوښکې د زغم که په لیمو کې مې ایسارې نه وې، زما د یو غزل مصرې به وزندارې نه وې. ډېر ښکلی، زبردست. مهر صاحب یو جهان مننه چې د دومره مصروفه ژوند نه مو موږ له یو څو لمحې را جدا کې او خپل چینل له مو وخت ورکو. یو جهان مننه، په الله ګران شي، الله یې تاسو له طاقت درکړي چې د پښتو ژبې خدمت وکړئ او د پښتو ژبې چې کوم دی د پښتو ژبه چې کوم دی مخ په وړاندې بوځئ. انشاءالله بیا به هم ملاقات کیږي او موږ سره بیا هم په خپل چینل باندې راځئ. ګرانو مینوالو، دا موږ سره زموږ استاد محترم چې تاسو ته خبرې هم اورېدې د هغه د ژوند باره کې، د هغه د فن باره کې او د هغه د شاعرۍ باره کې. امید در به کوم چې شاعري به هم خوښه شوي وي. او مهر صاحب چې کومې خبرې وکړې او کومه منډه ترړه چې د پښتو ژبې دپاره دوی وښي، الله دې په هغې کې دوی کامیاب کړي او الله دې ولا روغ صحت او د دې منډې دپاره چې کوم دی الله توفیق ورکړي چې د پښتو ژبې او د پښتو کام خدمت وکړي. ګرانو مینوالو، مونږ له اجازت راکوئ. زه یم ستاسو ملګري ادریس جمال او مونږ سره خوږ او دروند میلمه استاد محترم مهر اندیس صاحب ته هم اجازت ورکوئ. شپه مو په خیر، ورځ مو روښانه. د لوی الله په امان.